باشا لکه ماما غلطي وشوه پرې کار نه کوي څنګه پرې کړای د پرې بچیا زه روژه یم او تا کې ماما یوازې روژه تا نه نیولې ما هم روژه نیولې ده نو خیال کوه که په لاس صحیح ده که نو ماما پرې کار ونه کړو زه څه وکړم څه چل ده خیر دی ماما دا برته ده سفر خیر ماما بچیا ماما دې کې مو الحمد لله خبره څه ده په څه خبره تاسو لانجه کوئ یا په دې وړه وړه خبره باندې دې حق روژې ته وګورئ تاسو دې جګړو ته څه خبره ده خبره کوه داسې چل ده زه روژه یم روژه او دا په لار روانه سایکل سره سایکل چل نه ورځي او دې په سایکل ووالم سایکل چل کور کې د قرار کېني که نه و د خدای بنده دې ستا چې روژه خو د دې روژه که نه نو خبره څه ده په څه خبره تاسو جګړه وکړو ماما زما پرې کار نه کولو پوه شې خو نو دې ته یم بچه شه او دا بیا هم مخې له راغی نو مجبوره ومه نه ولګېدو او دا اوس په ما ګزارونه کوي دا بدماش دا اوس دا ستاسو د انصاف کار دی دا څه خبره ده یار په دې حق روژه کې دا جګړه کوئ څه خبره ده نو نه کنه سایکل چل نه ورځي کور کې د سایکل ودرې کنه څه لرا دي په سایکل باندې لکه صحیح ده غلطي وشو ویې والې اوس مړ خو نشي ژوندی که نه نو په دې دغه خو کوه که نه خیال خو کوه که نه یو بل باندې خیر ستا د خاطره معاف کړه او ښه پوهېږه چې بیا په سایکل نه ګرځېږي او ته دنه لاړم ځه په مخه ځه خیر دی ورورې خفه کېږه مه کمکل دی لیونی په شان دی ما د دې خبرو باندې د ماما ته پوهې سړی ښه خیر دی جګړې مه کوئ او که نه کې زه را روان ما ورته آواز ورکړو چې لکه بچه شه خو دا بیا هم په خبره نه کمکل دی که دا کمکل تاسو ولاس په دې روژه میاشت کې تاسو لار کوئ خیر د خفه کېږئ یوازې روژه د هغه نه ده روژه زمونږ هم ده او ستا هم روژه ما د ټولو مسلمانانو الله مو ښه لره ځه په مخه اوس ډېره مهرباني نه هېڅ خبره نشته الله مو بس زیار جنګ مه کوئ روژې میاشت ده او ښه ښکلی ثواب ګټئ او بل سره جګړې مه کوئ په مخه السلام علیکم د خلکو نه تنګ شولو په سایکل یې مو والمه او په بدماشان یې کوي دا چې بس رقم خلک دي هلشي نه هغه وګوره دا خو لیونی را روان دی او که نه رښتیا لیونی را روان راځئ چې تنګ یې کړو راځئ ماما لیپاپ خوري ماما لیپاپ خوري لیپاپ بچو زه روژه یم تاسو ما ته لیپاپ نه تاسو ودرېږئ وعلیکم السلام جوړې تکړه که لرې خیر ده خیر ته ښه یې جوړې شکر دی زه چل زه روژه یم او ماشومان دی لیپاپ ته مخې مخې ته کېږي لیپاپ خورې لیپاپ خورې او زه خپله روژه یم دا ماشومان تا په منډې کړي او که نه ماړه غټ سړی دی خپل سر ته ځان ته وګوره دا ماشومان یې په منډې کړي څه خبر ده خیرت خو به وي نو زه روژه یم که نه ما ته مخې ته لیپاپ په داسې کې دا لیپاپ خورې لیپاپ خورې زه خیر ده خفه کېږم ماشومان دي د ماشومان نه څوک خفه کېږي خیر ده ستا روژه ستا چې روژه یې که درته وایي لیپاپ وخوره که روټۍ خوره نو ته خو روژه د الله دپاره نیسې ته پرېږده خلکو خبرې چې تا ته څه وایي هغه د وایي که نه او بیا ماشومان خبرې باندې خو څوک خفه کېږي نه خیر دی خفه کېږم زه درنه بخښنه غواړم د هغوی د وجې نه ما ترې راوباسه دې نه بس پرېږده ماشومان سره جګړې مه کوه الله د دې مبارک روژې ته وګوره او دغه کوم غوسه کوم او غوسه حرام دی په روژه کې زه نه بخښنه غواړم خفه کېږم زه الله مل شي زه روژه یم بس خیر دی الله دې مل شي الله دې مل شي مړه په څنګه خلکو باندې د سر دی پیمانده دی دا ماشومان مې په ارام نه وي څنګه ماشومان دي ما راخوښوي السلام علیکم څنګه ته د ښې جوړ تازه څنګه پوهېږه که نه راغلی څنګه پوهېږه که نه دا چل ما په پټو کې روان وم او روډ سره د سایکلو او په سایکل یې مو بدماشیان یې هم کولې دا روډ لږ سم که
چې کور ته راشي زه به یې پوهېږم او کنګلې مې ته ځکه وکړه چې سبا به ته خفه نه شي وا زموږ ورور یې ستا ګیله منمه خوشحاله اوسې مهرباني علم انشاءالله خدای په امان ولکه ته په خبره نه پوهېږي ولې لالا څه چل شوی دی پرون هم ما له غني په ګیله راغلی ها لالا غلطي د هغه وه زما نه وه په غلطۍ بچیا لالا غلطي د هغه وه زما نه وه شابه ریړه واله زه روکېږه شابه یار ډېره سخته ګرمي ده او ته د اخر واله ګودام ته یوسه زه در پسې درځمه بیا ښه زه لږ کور ته ځمه زه ښه دی ریړه مې ګودام ته ولېږله زه به نثاري خوا لږ ورشمه پول مې هم روړوله وچې کلکې دي او بېګام پیشله مې هم نه دی کړی روجې دیش روجې دي او 100 بلا شی خلک دي نیسي به یې که نه دا د پښمنی مړې په زوره زوره تیره کا دا د پښمنی مړې په زوره زوره تیره کا دا د اسد ول نه راځي څه خوږي مړه ډېر ټایم یې واړو هغه دی که نه اسد خو را روان دی مړه خو د اسد له به زه څنګه ووایم چې زه وږی یم دا روژه به څنګه پرې وخورم یار ته خو چل پکار دي که نه یار السلام علیکم وعلیکم السلام ما هم ستا انتظار کوم یار خدای چې راغلې کښېنه زه هم تا پسې ګرځېدم یار یار په ګرځېدو مې در پسې خپې ماتې شوې ته چېرته وې یار ما چېرته به لاړ شوم دلته یار څنګه نثاره دا روجې څنګه تېرېږي روژې شکر دی ښه تېرېږي د شپې نیسم او سهار یې ماتومه وا د شپې نیسې او سهار یې ماتې او که نه او ته خبر نه یې ښه ده نه ما د سړي اعلان کړی چې روژې مافتي وي د پلار شناختي کارډ او خپل شناختي کارډ روژې به یې له معاف کړم دا څه وې دا خو چې هلکه زه خپل شناختي کارډ ورپسې یوسم ښه او که نه 30 روژې دې معاف به شي بېغمه او که نه یار وروره ګوله بېګم پیشنمې نه دی کړی ډېر سخت خوږي وو راځه اوسه بندوبست کوه چې څه وخورو بیا به سړي سره ګورو زما خو لانا راشي لالا ته ولې سامان دې نه راوله او زه به نه لاړم وعلیکم السلام یو جوس راکړه او دې نه بسکټ راکړه مخامخ نه مړه روژهخور مې ماشومان کورې قراروم چونه خو دا ده او نثار ته مې چونه یاده کړې وه او دا به دې چونې له راځي ښه زه به همدلته راځم
والله دا اوبه دومره ښې لګي یار د سهار ډېر تیم تېر کړو یار چې زه وګورم څه شو والله هغه دی را روان دی ښه والله خېټې بندوبست یې کړې د خېټې ډېر وږي شو ډېره زمړه دنیا شی روجې مو نیولې دا یوه روژه پکې نه ښکاري څنګه چلې مې ساره څه دې وکړو سامان خو مې راوړو خو لالا دې راباندې اواز وکړو څه یې ویلې تا روزه خو به نه خورئ ما لالا به مې خپل کار کوي راځه چې کینو دلته کېنه به دې چینې مخې ته کېنه شاته ګوره او که نه خیال کوه چې څوک رانه شي دا مړه څوک هم نشته دی سره ګرمایه دا بسکټ هم والا بسکټ هم والو دا صحیح کار خو دا خو سم غټ کار اوه دا خو روجه خوارونه دي چې ور حاجي صاحب پسې ورشم حاجي صاحب دا دوه روجه خوارونه چې روجه خوري نه مړه والله چې تاسو راځئ راځه راپسې ریړه را سره وخرګاړې هغه مې په شاګردانو باندې ګودام ته ولېږلو او زه دې خوا تاله رالمه ډېر څه خوږي شوي وو دا دې غټ کار وکړو غټ کار جانبه دا یو روژه په دې شوژو کې نه ښکاري ښه دا حاجي لالا دې رانشي مونږ باندې مړه دا مړه لالا مې دلته څه کې دا پټي ده شانتي ده او خو ښایسته یخه چونم ده ښه دا دغه دوه چار روجې هلکه تا خو رښتیا ناست دي تا د خدای بندګان ته راځه استغفر الله استغفر الله لکه تاسو کوئ تاسو د خدای بندګانو د خدای د قهر نه او د عذاب نه ویلېږئ دا پرې حق روژه که په دې مبارک میاشت کې تاسو روژه خورئ روژه موږ نه خوړله حاجي صاحب دا مې دې ورور وویلې پوه شوې دا ماشوم جړې هغې دپاره لږ جوس راوغواړه نه دا غلطه خبره ده ګوره ستا په لاس کې جوس دی او د دې په لاس کې غټ غټ سړي او روژه خورئ او بیا وایي چې موږ خو روژه نه خورو دا څه شی ستاسو لاسونو کې جوس هم نیولې دی بانه کوئ چې موږ ماشومان ټول داسې حساب کتاب تاسو دواړه ته وایم د خدای نه تاسو نه یېرېږئ الله تاسو نه ګوري تاسو وایئ چې والا موږ دلته د ونې لاندې به ناست موږ څوک نه ګوري الله چې په هر ځای کې یې که نه الله هم ګوري الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې ان الله مع الصابرین الله تعالی صبر کوونکي سره ده او دا روژې مبارک میاشت دی دا دې دپاره نه ده چې تاسو صرف د خلکو په مخامخ روژې ونیسئ او پټ پټ خورئ ګوره دا روژې په موږ باندې فرض شوې دي او د روژې به موږ 10 ورځې نیسو چې کله سپوږمۍ ښکاره شي روژه به نیسو او چې کله سپوږمۍ ښکاره شي نو بیا به موږ اختر کوو دا د الله تعالی طرفه موږ باندې فرض دي ښه که نه دا روژې به موږ نه خورو او روژې به 10 ورځې ښه صحیح په ښه طریقې سره نیسو ښه ځوانانو دا ډېر زیات غلطه خبر ده بیا خلک موږ ته وایي چې ګوره عذاب دی دغه دی کرونا دی داسې حساب کتاب دی نو چې په موږ باندې عذاب راځي که نه به راځي چې موږ په دې حق روژې خورو که نه به راځي دا راته ووایئ حاجي صاحب ستا هر یو خبره موږ منو بالکل خو څه وکړو ډېره سخته ګرمي هم شوې وه زموږ نن نه بعد توبه ده موږ به نن نه بعد یوه روژه هم نه خورو یوه روژه او ستا په مخامخ دا دی موږ جوسونه لړه کړه آفرین شاباشې دغه ته وایي چې تاسو روژه وعده به راسره کوئ چې آینده به تاسو هېڅ کله روژه نه خورئ او د روژې پاتې شوي ټول روژې به نیسئ انشاءالله وعده به کوئ راسره انشاءالله بالکل حاجي صاحب تا موږ له سترګې وغړولې سترګې نن نه بعد به موږ یوه روژه هم نه خورو او تا خبره بالکل صحیح وکړه چې څومره ښکلی ښایسته موسم دی او څومره ښې روژې دي او تاسو په دې کې هم روژې خورئ دا زموږ ډېره غټه غلطي ده حاجي صاحب تا موږ له سترګې وغړولې سترګې زموږ نن نه بعد توبه ده موږ به نن نه بعد یوه روژه هم نه خورو یوه روژه او خپل 5 وخته به مونځ کوئ او د خدای دغه نه به یېرېږئ او دعا به کوئ خپل مور پلار خویندونو ته او په دې حق روژه نه خورئ او د نن نه پس به ښه ښایسته روژې نیسئ او تاسو وګورئ د الله تعالی څومره په موږ او تاسو باندې رحم دی ګنې نورو روژې ته وګورئ هر میاشت کې چې کله په موږ باندې روژې راځي هر کال کې ګرمي سخته روژې وي او په دې کال کې تاسو وګورئ ښه ښایسته هوا چلیږي ښه ښایسته یخې هواګانې دي ښه ښایسته روژې تېرېږي نو خدای دپاره دغه روژه ښه په طریقې سره ونیسئ چې تر څو تاسو ته او موږ ټول ته الله تعالی د نیک هدایت او نیکي نصیب کړي امین 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 نو دعا وکئ چې خدای تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د نیک هدایت راکړي او آینده د روژې نیولو توفیق راکړي او هیڅ کله موږ د حق روژه به نه خورو او ښکلې روژه به نیسئ امین ثم امین
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو قربا جاوید تنها ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی د ډرامې په سیټ کې. مینوالو د روژې مبارک میاشت دی او دغه ډرامه چې تاسو ته موږ وړاندې کړل، زموږ د دې ډرامې مقصد یو مقصد دی، هغه ورونو ته، هغه مشرانو کشرانو ته، هغه ښه مسلمانو ورونو ته مې دغه میسج دی چې روژې مخورئ او روژې ښه په ښکلې طریقې سره ونیسئ. ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی، ډېر ښکلې هواګانې دي، ډېر ښکلی وخت دی او په دې میاشت کې ښه ښکلې روژې ونیسئ. نو زموږ مقصد مین دا دی چې دغه خلکو دپاره ویډیو جوړ کړی دی، د چا زړه ازارولو لپاره نه دی جوړ کړی، صرف دې لپاره مې جوړ کړی چې تاسو ښکلې روژې ونیسئ او دا نور چې کوم روژې خوري هغوی ته هم ووایئ چې روژې نه خوري او روژه کې دې ښایسته روژې ونیسئ. نو زموږ بل ورور تاسو سره خبرې کوي، دوی ته غوږ ونیسئ. السلام علیکم مینوالو کتونکو. زمونږ د چا پورې خندا کول نه دي، زمونږ چا پورې خندا کول نه دي. موږ د دې ډرامې دا مقصد و چې مسلمانانو ډېره بختوره میاشت ده، په دې میاشت کې تاسو یوه روژه مخورئ، چې یوه روژه م تاسو وخوړله که نه الله تعالی به تاسو د ورځ په قیامت پېژني د یوې روپۍ خبرې حساب کوي راسره. او ډېر ښایسته روژې دي، ډېر ښه موسم دی، ډېر الله تعالی موسم دی. پوه شئ چې په کار تاسو دې کې یوه روژه مو نه خورئ. زمونږ ټول ماشومان او غټ واړه په ټول په دې ویډیو کې دي او تاسو ته سلام کوو. سلام، السلام علیکم. او مینوالو یو خبره هیر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زموږ د چینل نوم دی تاکال وینس او د بیل اکن چې کوم نشان دی هغه ځان سره کلیک کړئ چې تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راشي نوټیفیکیشن سره، چې تاسو زموږ هر یو ویډیو څخه خوند اخلئ. د خپل خیال ساتئ. زموږ بل ورور تاسو سره خبرې کوي. او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو غدت کوم ته چې کوشش وکړي په ځمکه باندې اخبار پراتی، اخبار کې د الله نمونه یي، پیغمبر اسلام نمونه یي، کوشش وکړي چې دغه اخبارونه تاسو د لارو نه جګ چرته کې دي سیم کې خوشې کوي، کمې د ټماټرو پیټې کې راځي، د نور هغه کې راځي، دې کې د الله نمونه دي. او کوشش کوئ چې دغه ځمکې نه جګوئ، ډیرانه جګوئ، لختونه جګوئ او چرته کې یاسین کې خطا کوئ، په دې وخت تاسو ته الله پاک غټ اجر درکړي. والسلام.